لوی او بخښونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ګرانو زده کوونکو ته ستاسو د روغتیا په هیله بیا هم زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري د دویم ټولګي د لوست سره چې موضوع عنوان مو دی الله جل جلاله. دا په کتاب کې څوام لوست دی، لومړی لوست او پاڼه هم ده څلورمه. برخه د لوست څومه ده؟ پنځم. ګلالیو ماشومانو موږ تېره ورځ لوست څه شی و؟ آفرین. زه مطمئنه یم چې ستاسو کتابچې قلمونه ستاسو سره دي او خپل کورنی کار مو کړی دی. اوس بیا هم زموږ لوست تعقیبوئ. ګلالیو ماشومانو یو ځلې تاسو ته تېر لوست په اړه لږ تکراروم. تېر لوست بیا راځو نوي لوست ته. زموږ تېر لوست څه شی و؟ د الله جل جلاله نومونه. د الله جل جلاله نومونه څو وو؟ ډېر ښه. د الله جل جلاله نومونه وو 99. آفرین. ګلالیو ماشومانو تاسو بیا هم ګورئ. د الله جل جلاله نومونه 99 وو. ما تاسو ته وویل چې تاسو کورنی کار دی د الله جل جلاله 3 نومونه نور تاسو په کتابچو کې ولیکئ او هغه له یاده کړئ. انشاءالله دا کار مو کړی دی. راځو د نن ورځې لوست. بیا هم زموږ د نن ورځې لوست څه شی دی؟ الله جل جلاله. لوست تاسو ته لولمه. تاسو په دقیقه توګه کولی شئ درس ته غوږ شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی لوست. الله جل جلاله. الله جل جلاله ځمکه، آسمانونه، کاڼې، غرونه، انسانان، څاروي، الوتونکي مرغان، نباتات او داسې نور شیان پیدا کړي دي. بیا یې تاسو ته وایم. الله جل جلاله ځمکه، آسمانونه، کاڼي، غرونه، انسانان، څاروي، الوتونکي مرغان، نباتات او داسې نور ټول شیان پیدا کړي دي. آفرین ګلالیو ماشومانو، ستاسو تر دې ځای پورې زده شو. اوس راځم چې دلته منظور څه شی دی. موږ وویلې چې الله جل څه پیدا کړي دي؟ ډېر ښه. ځمکه پیدا کړې، آسمانونه پیدا کړي، غرونه، کاڼې، مرغان، نباتات، د ټول شیان چې تاسو وینئ دا چا پیدا کړي دي؟ الله جل جلاله. ډېر ښه. اوس راځم تاسو ته په انځور کې ښیم. ګورئ موږ وویلې چې الله جل جلاله آسمانونه پیدا کړي دي. تاسو په انځور کې څه ګورئ؟ ډېر ښه. تاسو په انځور کې آسمان وینئ. دغه ښایسته انځور چې تاسو وینئ د آسمان دا چا پیدا کړي دي؟ ډېر ښه. الله جل جلاله پیدا کړي دي. وګورئ په انځور کې څومره ښایسته معلومیږي وریځې او د شنه آسمان سره. تاسو کولی شئ جمله ووایئ دغه د آسمان په اړه. د انځور ته وګورئ، دې ته ورته جمله تاسو کولی شئ ولیکئ. ډېر ښه. ستونزه انشاءالله په دې ځای کې نشته. موږ وویلې الله جل جلاله ځمکه، آسمانونه، غرونه ټول الله جل جلاله پیدا کړي دي. آسمانونه چا پیدا کړي؟ الله جل جلاله. آفرین ګلالیو ماشومانو، د انځور کې تاسو څه وینئ؟ انځور ته تاسو ځیر شئ. په دې انځور کې تاسو څه وینئ؟ ډېر ښه. ګلالیو ماشومان وایم موږ غرونه وینو. ګورئ غرونه چا پیدا کړي دي؟ الله جل جلاله. تاسو وګورئ غرونه. ښایسته انځورونه چې تاسو ګورئ دغه یعنې آسمانونه انځورونه دي. دا ټول لوی او بخښونکي خدای جل جلاله پیدا کړي دي. بیا هم راځم تاسو ته انځور کې یو بل څه ښکاره کوم.
تاسو وګورئ انځور کې دا څه دي. تاسو یو لږ څه پرې فکر وکړئ، سوچ وکړئ چې په انځور کې څه وینئ. ډېر ښه. ګلالۍ ماشومان وایي چې دلته ښوونکی دی، دلته هم ډاکټر دی، دلته هم پولیس زموږ د هیواد او خلکو په خدمت کې دي تل، او هغوی زحمت باسي زموږ او ستاسو د هوساینې لپاره. دلته هم تاسو څه وینئ؟ آفرین، ترکاڼ دی، میز جوړوي ګلالیو ماشومانو. یعنې د دې لوست څخه، یعنې دغه انځورو څخه تاسو هدف واخیسته. څه؟ ډېر ښه. یعنې انسانان الله جل جلاله پیدا کړي دي. هلته تاسو څه وینئ په انځور کې؟ د انسانانو انځورونه. یعنې انسانان الله جل جلاله پیدا کړي دي. تاسو ماشومان هم کله چې دلته د انسانانو ژوند په مختلف دندو کې ګورئ، شاید تاسو هم د دغو دندو څخه یا هم نورې داسې دندې وي چې تاسو ډېره زیاته ورسره مینه لرئ او غواړئ چې په راتلونکي کې مثال ډاکټر شئ، پولیس شئ یا ښوونکی شئ. نو تاسو ګلالۍ ماشومان څه کوئ؟ خپل لوستونه سم ولولئ، هغه موخه چې لرئ حتما تاسو رسیږئ. انسان خدای پاک داسې پیدا کړی، داسې خلق کړی دی چې هر څه چې وغواړي هغه ته رسیدی شي، په دې شرط چې خپله کوښښ وکړي، خپل لوستونه ولولي، خپل ته یو منظم هدف وټاکي. انشاءالله په دې هم تاسو پوه شوي یئ. بیا هم راځم، مونږ وویلې الله جل جلاله الوتونکي مرغان پیدا کړي دي. تاسو وګورئ الوتونکي، ګورئ څومره ښایسته دي رنګونه یې. زما خو ډېر خوښ شول دغه الوتونکي، رنګونه ډېر ښایسته دي، خپله ډېر ښایسته دي. نو زما زړه غواړي چې دغسې یو الوتونکی ځان سره ولرم. تاسو هم حتما غواړئ. ګورئ په انځور کې چې ستاسو به کوم رنګ خوښ شوی وي. بل مو هم څه ولوستل، بل مو ولوستل چې په انځور کې تاسو وګورئ دا څه دي. آفرین. انځور کې تاسو څه وینئ؟ آفرین. نو څاروي دي. ډېر ښه. څاروي چا پیدا کړي دي؟ الله جل جلاله. دلته وګورئ څومره ښایسته دی، سپین رنګ سره ډېر ښایسته معلومیږي. آس ګورئ. ګلالیو ماشومانو ستاسو کوم یوې خوښیږي ډېر؟ هر یو ممکن آس ووایي یا هم سوی ووایي یا هم سپی وښیي. دلته سپي اکسم ډېر ښایسته راغلی دی. بیا یې تاسو ته تکراروم، الله جل جلاله ځمکه، آسمانونه، کاڼې. تاسو ګورئ په انځور کې مونږ وویلې چې ځمکه، آسمانونه، کاڼې ټول چا پیدا کړي دي؟ آفرین، الله جل جلاله. دلته وګورئ غرونه دي، ځمکه ده، دلته بیا هم آسمان ښکاري. دغه ټول لوی او بښونکی خدای پیدا کړي دي. بیا هم انسانان لوی او بښونکي څښتن الله پیدا کړي دي. نو ګلالیو ماشومانو تاسو باید ډېره زیاته هڅه وکړئ چې کله چې خپله ملګرو سره یایئ هغوی ته هېڅکله هم کنځا مه کوئ، هغوی ته بد مه وایئ، ځکه چې انسانان الله پاک پیدا کړي دي. نو کله چې خدای مه کړه موږ او تاسو یو بد لفظ وایو خپله ټولګیوال ته، ملګري ته، نو خدای پاک زموږ څخه خفه کیږي. نو موږ او تاسو باید داسې کار ونه کړو چې زموږ څخه خدای پاک خفه شي. بیا هم موږ وویلې چې څاروي. تاسو وګورئ څاروي هم خدای پاک پیدا کړي. دلته وګورئ کاڼې، د کاڼې انځور هم دلته تاسو لیدلی شئ، د ځمکې هم لیدلی شئ، د آسمان هم لیدلی شئ او د څاروي انځور هم تاسو لیدلی شئ. دا ټول چا پیدا کړي دي؟ آفرین، خدای پاک. دلته وګورئ الوتونکي مرغان
مرغان هم خدای پاک یا الله جل جلاله پیدا کړی دي. او بل څه مو وویل؟ نباتات هم لوی او بخښونکی خدای پیدا کړي. تاسو دلته وګورئ د انځیر ونه ده، تر اوسه خام دی، صحیح په انځور کې ممکن معلوم نشي. دغه ټول لوی او بخښونکی خدای پیدا کړي دي. دا تاسو ولوستل چې انشاءالله پکې تاسو ستونزه نه لرئ. ګلالو ماشومانو بیا هم تاسو ته وایم چې د نن ورځې لوست مو دی الله جل جلاله. موږ پرې پوه شو چې الله جل جلاله ځمکه، آسمانونه، کاڼې، نباتات، ټول شیان پیدا کړي دي. تاسو ګلالې ماشومان څه کوئ؟ تاسو سره د اوس قلم شته، کاغذ شته، تاسو نور شیان چې دلته راغلي نه دي تاسو په خپل سترګو په چاپیریال کې وینئ، هغه ولیکئ په کتابچه کې چې هغه الله پاک پیدا کړي دي. دلته وګورئ الله جل جلاله دغه شیان چې ما نومونه یې واخیستل، ځمکه، آسمانونه، کاڼې، غرونه، انسانان، څاروي. تاسو دغه کلمو پر ځای نورې کلمې ولیکئ، بیا دلته او داسې نور شیان پیدا کړي دي. یعنی اول جمله ولیکئ الله جل جلاله، د ځایونه یې تش پرېږدئ، خالي یې پرېږدئ، بیا دغه ولیکئ. بیا وروسته چې ښه سوچ وکړ، بیا هر هغه څه چې تاسو خپل چاپیریال کې وینئ هغه په دغه خالي ځای کې، خانه خالي کې په منظم ډول ولیکئ. انشاءالله چې دا کار تاسو کوئ. بیا هم تاسو ته وایم چې الله جل جلاله ځمکه، آسمانونه، کاڼې، غرونه ټول شیان پیدا کړي دي او دا شیان د دې لپاره پیدا کړي دي چې موږ تاسو ترې ګټه پورته کړو. نو موږ تاسو کله چې ژوند هوسا آرامه دی، موږ تاسو باید د مصیبتونو په وخت کې صبر وکړو او د الله جل جلاله کوم نعمتونه چې موږ ته راکړي دي دغه ټولو نعمتونو څخه شکر وباسو. ګرانو زده کوونکو دا د نن ورځې لوست و چې انشاءالله تاسو پکې ستونزه نه لرئ. بیا هم چې د لوست پاتې برخې سره انشاءالله په بل درسي ساعت کې له تاسو سره یم. تر هغه تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. الله مو مل شه. خدای پامان.